پوله پوله ګرځېدم د پټي جانوړي لیلو او زما بیبو په پوله پوله السلام علیکم سم دستی لاله ار شنو د غانې غون سور دراله خراب کو کینه مړه چې دستی لاله ولې خپای ناشته دلته دی پټي کې یاره خپا ناس نه مخو پریشان یم لګه هغه ورندار دراته وی و د غرمې روټي غوړي وړه او د څه کار کړه چيله بار بوزا الګه ماړه کا خپکیګه ما سبا اختر دی د قربانو ورځ دی غوخي بخرو غوخي مزي بکو یار غوخي خو بخوري خو زمون په نصیب کې غوخي نشته یار ولې ته قرباني نه کیسه من خو قرباني کوم نو من کار څوک غوخه نه راوړي ولې ته په دې دومره مال حال جیدات کې زمکو کې په دې کې قرباني نه کې نو دا خو د الله ورکړه ده او دا خو مشران نه موږ ته پاتې شوي دي موږ په خپل محنت سم نه دي ګټلي تاسې چل دی پتا قرباني فرض ده سبا قرباني له تیاری وکړه عمده چیلې لاله که زه درنه ورځم هلته مې پټي کې غویي تړلې دي ورځم چې سګایا بندوبست ورله وکړم دا کله خدای تعالی نیک بخته دې چیلې له کومې چاړه ور نږدې کړه نو ښځې به رانه سره منیستي ظالمه ته خو د هغې نه خبر نه خو بلا ده دا د قربانۍ شی دی او پتا حق دی ښځې ته به نه ګورې زه درنه ورلم دا څه وی پتا قرباني حق د قرباني کوه دا څه وی یار د قرباني کول غواړي لکه دا خو راته کیسه ډېره زیاته ورانه کړه یار لکه خپل څاروی بوسه لاله ځان لارې خیر وکړي زه راځه بس دی که نه ته خو مړه شوې ده لار سیده که شبه او په پوله پوله ګرځېدم یا کنه بخته سکه دا راته ووایه که نه وښی داسې دي وښی ما ته وښی داسې دي دا ماړه پرچی ته دا پرېږده دا ویکسون هغه د ویکسین کرونا شیز دی کرونا سیز دی څه مطلب کرونا سیز دی موږ خو پوهېږه که نه دا ټیکه ده دا چې اوس ولګې که نه 2 کاله پس بیا مرې نه نو ته خپل ځان نه دونه تنګ شوی چې ته مرې نه ماړه دا نیاله وړم نیاله دا نیا مې ټول جیدادونه نه دي یو دا د هغې جیدادونه چې دا ولې ولګوم 2 کاله پس به هغه مړه شي او د غون جیدادونه ما ته پاتې شي دا راته ووایه د غوږ نه راشی لرې که دا پرچي کوم ځای میلاویږي پرچي ځای راته وښایه دا خو به هسپتال ته لاړ شي ته میلاویږي که نه هغه زړ هسپتال کې هم دا کله ته ورو هغه زړ هسپتال بس چاته وایم زما له کار دی زه راځم اوزه ښه دی څه دی داسې کار دی که نه چې د بېنظیرې پیسې راغلي دي او شناختی کارت دې م راکړه او ځان سره دې بوزمه دا واله خو د هغې یو بل شرط هم دی وایي د پیسو نه مخکې به ستاسو چې کومه زنانه ده که نه وایي هغې له به ټیکه لګوو حفاظتي اوبه لګو که نه بس داسې کار وکړه نیمه ګنټه ټایم در کومه او په 5 منټه کې ځان تیار کړه شابه داسې وې سړیه او شابه یا ښځې بیخه بنیاد دي وځه واده نه نه ځو ټیکې نه ځو پیسو نه ځو خدای او دې جولۍ ته وګوره بسې که راوځه مور کره دې نه بوځمه ټیکې نه دې بوځم راوځه بیخه بنیاد دي وځه راوځه قسم دستی لاله چېرته روانې په دې سره غرمې کې مړه تا له شرم نه راځي ما سره زنانه دي او ته په غټه لار کې ما ودرې چې تا سره سټل دی سټل نه دی مړه پرېږده سړیه ملګری دی چې ما سم دستی لاله ته خو زما ډېر خاص ملګری وي ته خفه شوې څه خبره واوره شنو دا ښځه مې ټیکې له بوځمه او 2 کاله پس به تر خیره بېغمه شمه وګوره که نه شناختی کارت مې راغوښتی یا ساده سړي دې سره خو بیمارۍ ختمېږي داسې چلو که چې ځان له مو هغې له مو او بیا کور ته په وخت راځه قربانۍ غم وکړه سبا اختر دی دا څه په غم واوړېدو یار وایي 2 کاله پس خو دا نه مري وایي دا خو ښه خبره ده بس اوس دغه نه ونسه چې اوس پوسټ دغه ټول مرګ راته ژوندې ناست یو موږ ته مخکې تخته شي دې زه کنه کا کنه تباو دي کړو زما نوم دی مهردل کساب زه چې یو پیره څاروي ته تاسې کومې دا چاړه ورته داسې شوق هم که نه نو بس څاروي ودی وده څه چې بس مړه وي دا چاړه را باندې ږده او یو کرش رانه وباسه لکه سمدستي لاله راوخېږه چې قصاب سره دله خبره وکړم چې سبا څاروي غم وکړو قربانۍ قصاب له ځو دا ورته په مزه سرکوزیه دا دی مردل کساب کښېنه دلته خبره کوو سلام علیکم شیردل صاحب ته د ما نه خبر نه یې نه ما خو اوس هم ځانې ما اتیا څاروي اعلان کړه دا څه وی په خوب کې دا وګوره هېڅ خانه له اوس هم د وینو
دا خو ما دونه سقا چاړه ده سره راځه چې به بل چا باندې ولال کو یا نه، نه، نه. کینه ګوره ته ویم چې سله راغلی خبره کوه څو څاروي مردل کا صاحب زمون یو ساروی دی ها. چې دار علی سبا حلال کې تاسو قرباني کوو ها ها اختر د اختر قرباني کوو جی داسې کار دی که نه خبرې ډېر سره یو شیردل صاحب نه رښتیا مردل صاحب ها د ده خو غواړه د ده غوا او زما ستا غوایي نه جي ها د ده چیرې ده چیرې دی چیرې ما وې چې کوم موخه لالی نه، مړه نه، پاسه بیله بیله چې دی یارې دا- اختر ته وګوره ریډ راته ووایه سریډ کې به رالالی ریټ خو زما دا دی وروره غوایي په 15000 او چیلې په 40,000 یلکه گزاره بینک کوه، دولت گزاره. پاکستان ته وروستي ظالما ظالمه کوه مردل کا ګوره دې علاقه کې ډېر کسابان دي خو زما غوندې کم ریټ والا کساب به راته میلاو نه شي که نه نو زه خپل کار کوه زما خبره وره شیردل صاحب سرمن به صرف درکم د چیلی نه او چیرې به راته کټ کوټ کې او وړم به دنه څه دې ووایي نه نه کیره ته زما بېزتي کې زما په علاقه کې زما بېزتي شیردل صاحب شیردل صاحب ما پیدنه دغه سرمن په ځان واچوه په یو قبر کې سم ده نه 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 خبره کوه و دا ونیسه هلکه ونیسه هلکه وروړه چاړه ورغه یلکه شینو یلکه ظالمه دا قصابو او کو بدماشو دومره چاړې راغستې وه او څه نیغه بیا راته کوله خبرې پرېږده دا ډېر ښه قصاب دی ټول عمر موږ په دې قصاب څاروي حلالو سار په خړه کې چیلې راوله حلال یې کېدرله او زه درنه لاړم یلکه خبره واوره شینو ها خبره دې اوس په څو وکړه په 15,000 مې دله ډنګله په 15,000 په سرمن نه رضا کېدو نه 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 بس په 15,000 مې خبره ډنګله او سار په خړه کې چیلې سوال راوله جواب ورته وکړه مولا بانګ وخت ورپسې سروې راولي اورې او مون نه پاس به پسې بې راځي به کټ په کوټي خړه کې کوله راوله په خړه کې ورځه یاره د شپې 3 بجې دي او دا چیلې په دې تیاره کې رسوم قصاب له چې ښځه مې رانه خبر نه شي که رانه خبر شوه چې چیلې د بوتلې دی والله چې سرمن رانه په ولاړ وباسي چې چیلي په دې ما حلال نه کړي ورته ورځمه چې هغه شیردل دی که مردل دی چې دا سروې ورته په مړه غوندې پرېږدم او ورته یې وتړم دونه زوره پسې کومه عادت د چیلې دی او راځي نه چې بدبانې مې سر دی ما نه خو ته څه مالې شروع کړې د سروي یار ژوندونه کومه ونه راځي یا خدای پاکه اختر دې مبارک شي سمدستي ته دادا مبارک شه لکه قرباني دې وکړه او. غوښه راولېږه هسې درځم او په خیر شي نو دادا، په خیر په خیر ستا شه، مبارک شه مبارک لکه شه. څنګه هلې ښې خیر دی هو لکه په خیر په خیر ستا مبارک شه غوښه راولېږه ها د سر غوښه دې راولېږه لکه هو په خیر لکه اختر دې مبارک شه څنګه هلې ښې خیر دی هلکه داسې کار دی یاره زم ورځم مردل قصاب پسې زما هغه څاروی به اعلان کړي زم چې دا غوښه ترې راوړم خو داسې کار دی یاره چنګچي بوزم کوی لوډرو پسې بوزم غوښه به ډېره زیاتې خو زه مړه په موټرسایکل وخت کله کېږم بوجو کې به یې ترې واچوم دوکه او هم د مردل کساب سره ما سره په ژوند کې داسې دوکه چا هم نه ده کړې چې دې سمدستي را سره وکړه 15 څاروي مې حلال کړه لکه دا سودان سره لګیا ولې لیونی شوی زه ها مردل قصاب اختردون به رکشه ظالمه ته وایم چې سورې دی که ما دا دې لاسه وایي سوریه دې کوم پنځه تا ما سره ولې غټه ګوته کوله دلته کې داسې څوک کوي داسې کار دی کیسې پرېږده سروې دې ټک ټوک کړی بوجو کې اچوه دا 5,000 روپۍ مې لرې وړي دي پیسې دې جیب کې سنبال کېده درته وایم د ځانه دې باټې کلا جوړ کړی دی راته ما لکه مردل صاحب ها؟ تا پرې قصابخانه کې سپي ساتلي ګولې څه غپار شروع دی نو غفار به یې نه تا خو ما پسې سپی راوستی او چې څنګه مې په چاړه کېښودوي غوب هلکه دا شیزونه ګوره دا ما سره په ژوند کې یو پیره وشو ګوره ښه دا چې تا ما سره څه کړي دې به درنه وشو باسم او د دې په دې خو ستا دا حلالو ځان تیاروه